पाकिस्तान کې راتلونکي 48 غنټو کې یو خطرناک زلزلہ را روانه ده. دا پریډکشن هغه کس کړي د کم کس چې د ترکی او د شام د زلزلو حواله سره پریډکشن کړو چې هغه حقیقت ثابت شو جی. په سوشل میډیا باندې به دا پوسټ هم تاسو لمخې راغلی جی. د حواله سره د پاکستان چې کم جیولوژي ډایریکټر دی هغه د حواله سره سویل جیولوژي ډپارټمنټ چې کم ډایریکټر دی د زلزلې حواله سره سویل د زلزلہ په کومه علاقه راځي د دې شدت په سمري مطلب کم میګنیچود کې به زلزلہ راځي آیا دا حقیقت کې دی چې د روح کې دی چې په دې باندې کمپلیټ ډسکشن په دې ویډیو کې کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټونه پهله خو پریډکشن ویل شي دی چې مونږ وایو نه اکثر په خبرونو کې مونږ وایو چې سبا باران امکان دی یا بل ورځ د باران امکان دی. مونږ په موبایل کې هم کته شو چې آیا په دې هفته کې باران شته کنه دا پریډکشن دی دا صحیح هم کې دی شي غلط هم کې دی شي. بعد ټایم کې مونږ خبرونو کې وورو یا په موبایل کې وګورو چې لکه سبا باران دی او باران ونشي او بعد ټایم کې مونږ وایو چې باران بکیږي واغه وشي نو دا دروغ هم کې دی شي او رښتیا هم کې دی شي. نو دې حواله سره د پاکستان چې کوم جیولوژي سروې ډایریکټر دی هغه هم ویلي دی چې دا جسټ انلی پریډکشن دی دا دروغ هم کې دی شي او رښتیا هم کې دی شي. بل دا سولر دا پریډکشن چا کړی راځي چې په هغه باندې اوس خبرو کو. دا پریډکشن د سولر سیستم جیومټري سروې یو ډپارټمنټ دی چې دا په نیدرلند کې دی او دا یو داسې اداره ده یو داسې ډپارټمنټ دی چې قدرتي آفات راتلو نه مخکې پریډکشن کولو باندې دا ډیر زیات مشهور دی. ترکی او شام کې چې کومه زلزلہ راغلی ونه دا غي پریډکشن هم د ادارې کړو چې د دې ادارې یو ریسرچر دی چې دا غنوم د فینکو ګربیټس د ترکی او د شام د زلزلو حواله سره کمپلیټ پریډکشن کړو چې حقیقت ثابت شو جی. هغه نه پس بیا په فیکس خبرونه هم شریک کړه ترکی زلزلې نه پس په میډیا باندې په فیسبوک باندې او فیک خبر هم چلی دی چې اوس پاکستان کې زلزلہ روانه ده چونکه دروغ خو اوس کوم پریډکشن د کړه د حقیقت دی د خول د بلوچستان ساحلي علاقې چې په دې علاقې باندې زلزلہ روانه ده او دا یو عموما یو داسې علاقې په هر ملک کې داسې علاقې وي چې الته زلزلہ اکثر راځي چې زلزلہ په ټول ملک کې راشي نو په هغه علاقې کې د زلزلې شدت زیات وي. نو بلوچستان دا ساحلي یو داسې علاقې د خول ده چې په دغه علاقې باندې اکثر زلزلہ راځي. په دې کال سٹارټ کې هم په دغه علاقې باندې زلزلہ راغلی و او دا اوس چې کوم د زلزلہ خول ده کوم د هالند چې کوم د نیدرلند چې کوم د ډپارټمنټ د سولر سیستم جیومټري سروې دا کوم پریډکشن چې دای کړی دی نو دی ویلي په دغه علاقې د بلوچستان په دې ساحلي علاقې باندې زلزلہ را روانه ده را روان 48 غنټو کې ودی شدت چې کوم دی 6.8 ریکټر سکیل دی مطلب دا زلزلہ 6.8 شدت ور زلزلہ چې کومې دا راسي لګه جټکی زیات وي نو مطلب وای خطرناک زلزلہ په دغه علاقې باندې را روانه ده. خو دې حواله سره د پاکستان جیولوژي سروې ډایریکټر چې کوم دی هغه ویلي دي چې دا جسټ انلی پریډکشن دی دا دروغ هم کې دی شي صحیح هم کې دی شي او داسې خطر فل حال نشته. باقي زلزلہ وای داسې شی دی چې د دومره مخ کې پته نه لګي خو بیا دا کم ډپارټمنټ چې کوم دی چې کله هم پریډکشن کړي حقیقت ثابت شوی. ځکه نو ساينس ترقی کولو سره ټیکنالوژي ترقی کولو سره دا راتلونکي ټایم کې حقیقت هم ثابت دی چې پریډکشن به د زلزلې پریډکشن به هم خلک کوي. ځکه چې موږ مخکې کم خلکو جون تر کړي اګه لکه بدی وي چې په راتلونکي ټایم کې به داسې یو اعلی روزي چې ناس بدل تک یو امریکای سره خبرې کوي نو هغه به دا تاسو بکواس کوي تاسو دروغ وي دا خو ناممکن ده لکه د موبایل مثال. نو اوس راتلونکي ټایم کې بیا ګوره ټیکنالوژي څومره ترقی وکړه باران پته لګي چې باران به کومه علاقه کیږي څومره باران بکیږي کله بکیږي سټیم بکیږي غرمه بکیږي مازیګر بکیږي ماخام بکیږي دا محکمه موسمیات والا پته لګول شي چې مختلف معلومات راجمع کوي او غینه دی پریډکشن کوي. نو دا غرنګ زلزلې حواله سره هم دنیا لګیاره ټیکنالوژي لګیاره ترقی کوي خو دا پریډکشن دی جسټ انلی دیس از پریډکشن مطلب دا حقیقت هم کې دی شي دروغ هم کې دی شي. نو دا انفارمیشن ما به تاسو سره شریک ډیر زیات مننه جی. والسلام.